بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د میراث خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن موږ ویډیو جوړوو پر کمپیوټر باندې د نورو افیکټونو عملي کولو لپاره، لکه مثلا د ریم چې مثلا زموږ کمپیوټر 8 جی بي ریم لري او دغه 4 جی بي یوزیبل دی او 4 جی بي ناټ یوزیبل دی. بل د کمپیوټر زموږ په چالانېدو کې ډېر سلو دی. کمپیوټر څنګه کولی شو چې ډېر فاسټلی چالان شي او ډېر په تیزۍ سره چالان شي، او دغه ریم یوزیبل ریم څنګه زیاتولی شو، نو د دې په اړه نن موږ ویډیو ریکارډ کړو. راځئ چې سټارټ کړو. لومړی به موږ تاسې راشو د ریم د زیاتولو لپاره. لکه څنګه چې زما کمپیوټر خو کورای 5 دی او ریم یې 4 جی بي دی، نو زه ګورم چې زما کمپیوټر ریم څومره یوزیبل دی او څومره ناټ یوزیبل دی. نو زه راځم وینډوز آر شارټکټ ته او دلته لیکم MS config په نامه ټیګ دی. دا به ولیکئ په صحیح سپیل سره MS config MS config. دا به انټر کړئ. کله مو چې انټر کړئ تاسې مخې ته به دغه شان سکرین راشي. دلته به په بوت آپشن باندې کلیک کړئ. بوت آپشن باندې چې کلیک وکړ بیا به راشئ ایډوانس آپشن ته. دلته به راشئ میکزیمم میموري، دا به چک مارک کړئ او دلته زما ریم چې دی 4096 MB دی، تقریبا 4 جی بي راځي. کله چې ستاسې د کمپیوټر ریم مثلا 8 جی بي و دلته یې لیکلی و 4000، نو تاسې به دا وخیژوئ 8000. 1 جی بي چې دی دا 1040 MB دی، نو بیا به تاسې مثلا 2 جی بي چې شي 2000 او 48. داسې به ترتیب سره جمع کوئ او خپل ریم ته به حساب کوئ چې زما د کمپیوټر ریم څومره دی. هماغومره تعداد به دلته په خانه کې ورته ولیکئ. کیبورډ نیم لیکلی شي دلته د ډاون او اپ ایرو کې نیم بدلولی شئ. بیا به راشئ نمبر آف پروسیسر. ستاسې کمپیوټر څو پروسیسر لري؟ 4 لري. دلته به 4 انتخاب کړئ. بیا به راشئ اوکې به ووایئ. دا دواړه آپشن مې چې چیک کړي دلته به راشئ اوکې به ووایئ. بیا به اپلای، بیا اوکې. ایگزیټ ویتاوټ ریسټارټ ځکه دا انتخابوم چې زما په کمپیوټر کې نور کار لرم، ځکه یې نه ریسټارټ کوم. او که تاسو کمپیوټر کې نور کار نه درلوده بیا به ریسټارټ کړئ. بعد د ریسټارټ به ستاسو کمپیوټر نور هم تیز شي. نو زه ایگزیټ ویتاوټ ریسټارټ وایم. بعد د هغې نه به راشو دلته به ټاسک بار ته. ټاسک بار کې به رایټ کلیک وکئ او را به شئ ټاسک منیجر ته. ټاسک منیجر ته چې کله تاسې راغلی دلته به راشئ د سټارټ اپ په نامه آپشن ته. اکثره وخت په کمپیوټر کې دغسې چې ټاسک بار کې تاسو ټاسک منیجر راواړوئ دغسې یو وښي په لومړي سر کې، نو بیا به تاسې راشئ مور ډیټایل ته. دا چې کله ووایئ را به شئ سټارټ اپ ته. دلته ځینې شیان دي تاسې وینئ چې انیبل دي. په سټارټ اپ کې کله چې زموږ کمپیوټر روښانه کېږي نو دغه شیان اتومات ورسره انیبل کېږي او په کمپیوټر باندې بالاخره بوج راځي او کمپیوټر نشي کولی په تیزۍ سره چالان شي. دا به تاسې یو یو په ترتیب سره ډیسیبل کړئ. دا به هم ډیسیبل کړئ، همداسې دا به هم ډیسیبل کړئ. څومره آپشن چې دلته انیبل وه به ټول ډیسیبل کړئ. بعد د هغې نه به دا ختم کړئ. بیا به راشئ Alt+F4 ته. هلته به ډاون ایرو کې نه به ریسټارټ راوړئ او انټر بټن به ووایئ. کله چې کمپیوټر په مکمل ډول ریسټارټ شو ستاسو کمپیوټر به د پخواني پرتله ډېر تغییرات ولري او ښه به تیز شوی او نارمل به وي.